خو جاوید دی. السلام علیکم. جوړې په خیر خیرت دی، خلاري ده په خیر، طبیعت دی ښه دی. دا موټر ته ګوره، هلته ګوره. وروره دا څه شی؟ دا باغ چې یې دننه درته درخیم دا ټول زما دی. شکر دی اول د الله دی، بیا زما دی. دې نه چې د غره پورې څومره دا لاره ییني، دا وګوره دا مخامخ دا لاره، دا هم ټول شکر دی. دا ځمکه چې ده دا زما ده، او په دې ساحه کې دا ځمکې مکې چې وګورې دا ټولې زما دي. او الله ژوند راکړی. بل درې څلور موټره مې بارګین کې ولاړ دي. هو چا را سره سکي باغ ګوري. راځه نو ګوره ښه دا باغ دی ماشاءالله. دا باغ وګوره، یو پرې داسې نظر واچوه دې باغ ته. دا هغه وړوکی ځای دا دی. نه نه هغه وړوکی ځای مې دا دی. هغلته مې چرګانو فارم جوړ کړی دی. وړوکی هلته خو مې ډېر لوی باغ بل دی، او تقریبا اووه جریبه ځای هلته دی. هغه مې هم ټول باغ کړی دی. میوو وخت کې د بیا خبروم. زه د خپل صحت دپاره دلته لږ کار کوم، او زه دا بیل لاخلم لږ دا ځای جوړوم. ته هم دلته کښېنه د خیره، چای ورته ووایم که نه؟ ښه صحیح دی، بس زه ته هلته کښېنه، زه دا بیل لاخلم د خیره سره. ته دغلته کښېنه قلارې سیل کوه ښه. زه د صحت دپاره لږ کار کوم. هو که نه دا خو داسې دی چې صحت دپاره دا کار ډېر ضروري دی چې دا کار باید سړی وکړي که نه. دا ګوره دا ځای باید نرم شي، دا خاوره کوټ پسې تللی وم او هغه هم پیدا نه شو، دلته نه و. نو هغه به بیا ملګري ته زنګ ووایم ځان سره بیا راوړي د خیره. والکه الله خیر کې خدای چې دا د کوم ځای را پیدا شو. السلام علیکم. خیر په خیر. دا زما ملګری دی، دا مې راوستو مال دا باغ ورته ور وښیم. باغ خو به دې ورته وښود، خو هغه خبره خو صحیح ده. ته ما لېږلې وې چې ته لاړ شه کوډ راوړه د دې ځمکو دپاره. ته چېرې وې تر اوسه پورې؟ خو موټر مې بوله کوډ دلته نه و که نه. خو ته کوم موټر دې بوته؟ ستا موټر تا ونه ویلې چې بوی ځه؟ لا حول ولا قوت. نو ته دې یو قدم ځای کې ولې موټر بوځې؟ دا خو د دې دپاره نه دی چې و یارانو ګوره، دغلته مې مزدور ونی، تر اوسه د 1 روپۍ نه لرم. ما ته مزدوري پیدا کړه، دلته مې کار ته ونیولې. اوس دې ځان نه راته پلار جوړ کړی دی، بې پوښتنې بې دغه کلي دې سړي نه اغوښتې ده تللی کوټ پسې. بده خبره ده. تر اوسه دې کار نه پیدا کړلو، اوس مې چې ته کار پیدا کړلو، ته انډیواله یو ساعت خپه دې دلته خو انډیوال هم پکې راوستې. انډیوال دې د کوم ځای نه را پیدا کړه په دې وخت؟ موبایل ته دې زنګ ووهه، زه ملګری رخصت وم بیا دغه. یا رسول درځم یاره، خو جګرخونه به سړی نه وي. دهقان مې دلته پرېښی چې ته دا باغ اوبه کړه. یو یې بل هم ځان سره راوستی دلته، تر اوسه پورې هېڅ کار نه دی کړی. او دغه دې درالم، زر کو کار کوه. ته وګوره چې دغه باغونه لرم، موټر لرم، دغه شی لرم، دغه د دروغه کار خو همدا شی دی. نو خدایا نو هر وخت باید انسان د خپلې شړۍ سره خپې وغځوي. دا نه چې انسان باید لاپې او دروغ او ځان غټ غټ وګڼي بیا یې دغسې شرمېږي. ځکه د دروغو منزل لنډ ګڼم، او دروغ د ایمان زیان هم دی. هی خدایا دومره زر بې حیا او بې عزته وشرمېدلم، نور به هېڅکله هم چاته دروغ نه وی.